الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشكات المصابيح شرح بسلسلة دا مبارك درسونه د منځ مسائل بیانېدو او د منځ په مسائلو کې موږ باب شروع کړی نوی باب صلاة العیدین، د دوو اخترونو د منځ مسائل بیانېدو. لوی اختر، وړوکی اختر یا عید الاضحی او عید الفطر، د دې دوو اخترونو مسائل بیانېدو. په دې باب کې موږ ابتدایي خبرې بیان کړي او بعض حدیثونه هغه بیان شوي، لکه د دې منځه حکم، د دې منځه اهمیت، د اختر د منځه نه مخکې وروستو څه مونځ شتي او که نه، د دې دپاره اذان او اقامت شتي او که نه، دا مسئلې بیانې شوې وي. دغشان په دې ورځ باندې خوشحالي کول. اخرنی حدیث دغه بیان شوی و که نه، چې ابوبکر صدیق راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او یو دوه جنکۍ لګیا تنبلې وهو او شعر و شاعري کوله په خوږ اواز کې. نو ابوبکر صدیق څه چل وکړو؟ منع یې کړې، قهر شو ورته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې پرېږده، د اختر ورځې دي، د هر قوم اختری او دا زمونږ اختر دی. دغشان دا مسله بیان شوې وه چې دې منځه دپاره، د اختر د منځه دپاره د زنانو تله دا څه حکم لري، او زنانه تلی شي دې منځله او که نه، دې مسلې وضاحت شوی. اولنی حدیث په دې درس کې هغه دا دی، وعن انس رضی الله عن انس بن مالک وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. دا حدیث امام بخاری راوړی، په دې کې انس بن مالک وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با په وړوکي اختر کې، په عید الفطر کې، د اختر د منځه دپاره به د هغه وخته پورې نه وتو چې څو پورې به یې کجوري نه وي خوړلې، او دا کجوري به یې په طاق عدد کې خوړې. نو دا سنت طریقه ده چې انسان د اختر منځله ځي په عید الفطر کې. د عید الفطر مسله ده، د وړوکي اختر چې انسان د اختر منځله ځي، د هغې نه مخکې د کجوري وخوري، او دا کجوری دی په طاق عدد کې وخوري، یعنی یوه، درې، پنځه، اووه، په دې ترتیب سره. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. ولې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کجوري خوړې؟ نو یو وجه دا وه چې پته ولګي خلکو ته، او بل اعلان د دې خبرې شو چې نن ګوره روژه نه ده، نن بوزه ده. دغشان د اختر په ورځ روژه نیول حرام دي. د اختر په ورځ روژه نیول څه دي؟ حرام دي. نو دا کجوري دې دپاره خوري چې ښکاره شي خلکو ته چې ګوره روژه په دې ورځ نشي نیوی. بعضو علماو دا وجه ذکر کړې ده، وي د دې دپاره چې د روژو نیو سره چې کومه کمزورتیا بدن ته ورسی، نو چې هغه کمزورتیا په دې خوږو سره ختمه شي. او په خوږو کې ډېر طاقت، خوږو کې ډېر طاقت الله سبحانه وتعالی اچولی، او په کجوري کې ډېر خواږی، نو د دې سره بدن ته طاقت میلاویږي. دغه شان وایي دې کې دې ته اشاره ده. بعض علما دا وایي دې کې دې ته اشاره ده چې څنګه موږ دا کجوري وخوړې، دا خوږې،
نو دغه شان د دې رجوع نیوو او د دې عبادتونو مې یو خوند دی مزیدار خوږ خونی دی چې هغه په انسان باندې ډېر مزیدار لګي. الغرض مقصدي خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کجورې دا به خوړې. اختر منزله عید الفطر کې چې به کله اختر منزله وتو نو مخکې به یې کجورې وخوړې. نو سنت طریقه دا ده. اوس که سړی د دې په ځای و چې زه کجورې نه خورم، زه به مټایي وخورم، زه به مټایي یو 2 دانې وخورم، زه به بل خوږ شی وخورم، نو موږ وایو نه. حدیث کې چې کومه طریقه راغلې ده، کومه خبر راغلې، په هغې باندې عمل کوه او هغه کجوري. نو چې کجوري دي نو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه راونیسه. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی وعن جابر رضی الله عنه، جابر رضی الله عنه وی كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد قال في الطريق. رواه البخاري. ده حدیث من بخاری راوړی. جابر رضی الله عنه وی د اختر په ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اختر منزله تو کاغه به هر یو اختر و، دا اوس دوه اخترونو مسله ده، کاغه به عید الفطر او کاغه به عید الاضحى قربانی اختر بو، هر یو چې بو منزله چې به تو نو لار به بدلوله بیا، یعنی تلو کې به یو لار وه، راتلو کې به بله لار وه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. نو سنت طریقه دا ده چې یو سړی د اختر منزله ځي، لاړ په یو لار شي او راشي بیا په بله لار. د دې ډېرو سنتونه زموږ د عوام غریبان نه دي خبر، پای کې کوتاهي د طرفینو ده، کوتاهي د مولیانو د طرف نم ده او کوتاهي د عوامو د طرف نم ده. مولیانو د طرف نه ده چې هغوی دا مسلې بیان کړي نه دي، اکثر وایم ټول نه، اکثرو دا مسلې نه دي بیان کړي، عوام یې په دې نه دي خبر کړي. اوس دلته په دې ملک ګوره دا ښکلې طریقه ده چې کوم موسم راشي د عباداتو، یا د نور موسمونه راشي، اوړی راشي، جمع راشي، هر یو چې راشي، د دې سره چې څه مسلې تعلق ساتي علما بیا په هغه ورځو کې هغه بیانوي د راتلو نه مخکې. اوس روژه را روانه، د روژې نه به میاشت مخکې درسونه شروع شي د روژې په باره کې، د کتابونو شرحې به کېږي طالبانو ته، او په ریډیو باندې به سوالات جوابات ولګي، او د جمعو په خطبو کې به خبره روانه شي چې د مسلمانانو د روژې په مسایلو باندې څه نه څه پوه شي. اختر را روان دی، بیا به د اختر مسلې بیانوي. شعبان میاشت را روانه، د هغې څه مسلې ده وبیانوي. رجب را روانه، د هغې څه مسلې به بیان شي. زلزله راغله، د هغې باره کې به خبرې کېږي. مسلمانانو باندې مثال کې کرونا بیماری یا د مصیبت عام وبا په ټوله دنیا راغله، دې باره کې خبرې وشو. جمع راغی، جوراو باندې مسح کېږي که نه کېږي، 2 منځونه یو ځای کېږي که نه کېږي، او دا خبرې روانې شو. اوړی راغی، د هغې خپلې مسلې. عوام هم ښه دي، پوهه دي. زمونږ هغه اکثر چې وینې د جمعې د خطبې چې کې د دې غریبانو دغه روټیني خطبې، روټیني کال پوره تیر شو، د دوی موضوع نه بدلېږي. اکثر یې د ځان سره په یو کامپۍ کې په یو کتاب کې لیکلي ده هر څه، بس حق یې ځان ته مخې ته یې ښودی او حقه ترتیب کې رواني، کال پوره شي بیا یې د سره کي، بیا پوره شي بیا یې د سره کي، بیا پوره شي بیا، دا کیسې. نو علماو له پکار دی چې عوامو ته هغه خبرې بیان کړي چې هغه عوامو له فایده ورکوي. اکثر ملګري ما ته وایي دا کمې خبرې دا خو موږ اول پیر واورېده چې کې، نو زه ورته زما په خبرو کې عیب نه دی، عیب په تا کې دی او په هغه مولا کې دی چې ستا مولا و، هغه ته ته بیان کړي نه دی او تا کوشش نه دی کړی، تا لټون نه دی کړی. نو ما ته وایي چې ما اول پیر واورېد، بلکې زما خو شکریه ادا کړه چې ما ته هغه مسلې بیان کړي چې تا اورېدلې هم نه وي. الټه زموږ دا خلک بیا دغه شروع کوي، دا ما خو چېرته نه دي اورېدلي، ته به چې دی داسې
د امام زهبي نوسی دی چې دی مسله نه اورېدلې هغه به نه وي. ته څوک یې د منځه مسلې یو سړي له پوره نه ورځي او دوی ما نه دي اورېدلي. کوتاهي د عوامو دا ده چې کوشش نشتی، لټون نشتی. د ریال او د ډالر او د روپۍ دپاره کمو علاقو ته لاړو د خپل ملک نه ورک شو. پکې دا خلک د ملکونو نه پناه شو، په کلونو پراته مسافري کوي، په کلونو او سختې به تېرې او صرف د ریال او د روپۍ دپاره. او د دین د زده کولو ورته ووایه دلته درس دی 40 منټه دی، 50 منټه، نیمه ګنټه درس دی، بس نن کار دی او ډړ دی او تکلیف دی او په سر مې بوج دی او میلمه راغی او ملګری راغی او زه ستړی یم او چیس کوم او ډوډۍ خورم او دا ټولې خبرې به شروع. نو یوازې مشکل د علماو نه دی، یوازې مشکل د علماو نه دی، بلکې مشکل عوامو کې مشتي. څه هغه پښتو کې متل دی که نه، وایي څه میان ړانده دي او څه اوبه خړې دي. مشکل دواړو طرفونو ته دی. نو دا مسلې دا قسمه خبرې زموږ اکثر عوامو ته نه وي معلوم. او دا د سنت طریقه ده چې ځي به په یو لار او راځي به په بله لار. که څوک تپوس وکړي چې دې کې حکمت څه دی، نو دې کې علماو ډېر حکمتونه بیان کړي دي. یو حکمت دا بیان شوی دی چې د دې د لاسه مسلمانان ډېر ښکاري، د لارې کوڅې ټولې ډکې شي، نو په دشمن به دبدبه پرېوځي، رعب به پرېوځي. ای خلک روان دي، که څوک په یو لار روان دی، څوک په بله، هغه په بله او دغه په بله، لارې ټولې څه دي؟ ډکې دي. یو حکمت دا دی چې په کومه لار باندې چې ته روان یې دا به د قیامت په ورځ ګواهي ورکوي. د کومو لارو باندې چې موږ روان یو که نه، دا لارې هم ګورئ ګواهي به ورکوي قیامت په ورځ چې الله د عبادت له روان، ګناه له پې روان هم ګواهي به د باندې درکوي. نو دا چې په یو لار لاړ په بل راغی، نو چې ډېرې ځمکې یا ډېر ځایونه په ځمکه کې د ده دپاره ګواهي ورکړي، ډېر ځایونه په ځمکه کې د ده دپاره ګواهي ورکړي. بعضو علماو دا حکمت ذکر کړی دی چې هر ځای باندې ملایک ولاړي، په دې لارو کوڅو کې هم ملایک وي، نو په دې یو لار جدای په بل جدای، نو چې دا ټول پې ګواهان شي په دې سړي باندې چې قیامت پر ورځ ګواهي ورکړي. بعضو دا حکمت ذکر کړی دی چې د اختر ورځ ده، دوا سلام د خلکو سره وشي، نو خپلولیانې به وساتلی شي، ملګرو سره ملګرتیا وساتلی شي، ځکه چې په هره لار به تا ته جدا خلک ملاویږي. بعضو دا حکمت ذکر کړی دی چې په غریبانانو به ورتېر شي، نو که غریبانانو سره څه مرسته کوي، ورسره څه منډه وایي، نو هغه به وکړي، ځکه چې په دې لار ته به غریبانانو تېر شي، اوس هغه لار به نور غریبانان دي. نو که اوس تېره شي، د هغوی سره به مرسته وکړي، د هغوی سره به منډه ووایي، او نور حکمتونه هم ذکر شوي دي. خو مقصدي خبره حدیث کې دا شو چې سنت طریقه دا ده چې اختر منزله به کومه لار لاړ شي، بیا په بله راځي، په هغې به نه راځي. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی، وعن البراء رضی الله عنه، د براء رضی الله عنه حدیث دی، وی خطبنا النبي صلی الله علیه وسلم یوم النحر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د حلالي په ورځ خطبه وکړه. حلالي ورځ کومه وه؟ د لوی اختر ورځ، د قرباني د اختر ورځ، اولنۍ ورځ و د قرباني د اختر، د عید الاضحی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه وکړه، د اختر خطبه، او دی وی په خطبه کې ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي، اولنۍ کار به موږ په دې خپل ورځ کې دا کوو چې موږ به مونځ کوو. موږ به د اختر ورځ د قرباني د اختر ورځ شروع کوو د منځه نه، اولنۍ کار به څه کوو؟ مونځ به کوو.
ثم نرجع چې اختر د منځ نه فارغ شو بیا به واپس کیږو فننحر نو بیا به قرباني کوو. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. چا چې دا طریقه استعمال کړه او په دې طریقه عمل وکړو چې مخکې مونځ وکړو او بیا د اختر د منځ نه بعد قرباني وکړه نو دی زمونږ د لارې ملګری شو، زمونږ د عمل موافق کاری وکړو. ومن ذبح قبل ان نصلي، او چا چې زمونږ د منځ نه مخکې د مونځ کولو نه مخکې قرباني وکړه فإنما هو شاة لحم عجله لأهله، نو دا د غوښې څاروی دی چې د خپل کور دپاره حلال کو. لیس من النسک فی شی، د قرباني پکې څه شی نشته. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. نو د حدیث کې څو مسلې. اولنی مسله دا بیان شو چې شروع د منځ نه کیږي نو خطبه مخکې ده که مونځ مخکې ده؟ مونځ مخکې ده. دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې تېر شوي درس کې موږ دې ته اشاره کړې. بله مسله دا بیان شو اهمه د کومې دپاره چې د حدیث راوړی چې قرباني به د اختر د منځ نه وروسته وي، مخکې به نه وي. د فایدې د ساتي د قربانۍ د حلالي وخت او د قربانۍ وخت شروع کېږي د اختر د منځ نه بعد. اختر مونځ دې وکړو بس وخت داخل شو. او علی القول الراجح چې باقي باندې دلایل شته 4 ورځې پورې قرباني کېږي. د اختر د 4 ورځې نه دي په دې باندې قرباني کېږي. اولنۍ ورځ او بیا ایام التشریق په ټولو کې قرباني کېږي. خو کوشش سړی راولګي او د اختر د منځ نه مخکې قرباني وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه حسابېږي. د غوښې څاروی دی، غوښې کور ته راوړه، بس ځان له دې خوري، وړو له دې مور کې خوري دی، حرامه نه ده، خو دومره دی چې قرباني نه حسابېږي. ځکه چې د قرباني د وخت نه مخکې وکړو. ګوره شریعت دې ته وایي سبحان الله، یعنی انسان به د شریعت موافق ژوند تېروي. یو مسلمان نیمه ګنټه مخکې چې د حلال کو دا د څه څاروی د غوښې، نیمه ګنټه بعد چې د حلال کو قرباني شو. شریعت دیسي ته به د الله د احکامو مطابق ژوند تېروي. دا ته پوښتنه به پکې نه کوي چې څنګه او ولې او چونکې او چنانچې او نه، دا د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دي، بس عمل پې کوه. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی وعن جندب ابن عبدالله البجلي رضی الله عنه، جندب رضی الله عنه حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من ذبح قبل الصلاة، چا چې حلاله وکړه د منځ نه مخکې، قرباني وکړه د اختر د منځ نه مخکې، فلیذبح مکانها اخرى، نو د هغې په ځای دې یو بل څاروی حلال کړي. ولې دې بل حلال کړي؟ اولنی ونه شو. ومن لم يذبح حتى صلینا، او څوک چې څاروی لا نه دی حلال کړی تر دې چې موږ مونځ وکړو فلیذبح علی اسم الله، بس د الله نوم دې په ووایي او خپله قرباني دې حلالوي. صحیح د دوی ټیم صحیح دی. متفق علیه د حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وعن البراء رضی الله عنه، دام د براء رضی الله عنه حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من ذبح قبل الصلاة، چا چې د منځ نه مخکې قرباني حلاله کړه فانما یذبح لنفسه، د ځان دپاره یې څاروی حلال کو. د ځان دپاره څه معنی شو؟ د غوښې فایده پکې وشو، بس قرباني حساب نه شو. ومن ذبح بعد الصلاة، او چا چې د منځ نه بس څاروی حلال کو فقد تم نسکه، قرباني برابر شو، پوره شو. واصاب سنة المسلمین، او د مسلمانانو هغه لار موافق کاری وکړو. مسلمانانو طریقه څه ده؟ منځ نه بعد قرباني کول، د مسلمانانو په هغه طریقه عمل وکړو. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وعن ابن عمر رضی الله عنهما، عبدالله ابن عمر وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. دا حدیث امام بخاری راوړی دی. عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با
علاله کوله په عیدګاه کې، څاروی په عیدګاه کې علاله. یو ذبح ده، دویم نحر ده. ذبح علالي ته وایي، نو د غوا میخه وایي دا پکې دنه ټول لالو ګډه بیزه. او نحر په دې مرۍ کې وهلو ته وایي، نو دا د چا دپاره دا طریقه؟ دا د اوښ دپاره، د اوښ د علالۍ دا طریقه ده. اوښ به داسې علالۍ نه، اوښ به په مرۍ کې وهي په چاړه باندې، په دغه باندې به ووایي چې کله دې وینه لاړه بیا وروسته دا غوښه وړه کولی شي. سوال دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار په عیدګاه کې ولې کوو؟ دا خو کور خوا کې به یې کړی وی، بل ځای کې به یې کړی. نو جواب دا دی عیدګاه کې به دا کار په دې کوو چې خلکو ته اعلان وشي یو قسمه چې بهی وخت د قربانۍ د حلالولو. ټول خلک خبر شو که ټول خلک څه شو؟ خبر شو. بله ده چې کله داسې کولاوځي کې قرباني شو، نو غریبانانو ته پته ولګي دلته قرباني ده، نو غریبانان هغوی ته به غوښو اخیستو کې اسانتیا شوه. او څوک چې په غریبانانو تقسیموي د هغوی دپاره هم اسانتیا شوه، دواړو دپاره اسانتیا شوه. دلته د غریبانان راشي غوښه دې ویسي، نو د دواړو دپاره څه شوه؟ اسانتیا شوه. دلته دا مسله فایده زمونږ په دې خلکو کې دا عادت دی چې دوی ریاکاري پکې باز کوي. کله کېږي لکه اوس څاروی راوستو، دا خو سنت طریقه ده، څاروی راولو، څو ربي کو، ښه خوراک وله ورکوه. نو که د ده سره کور کې غوجله یم، خو څاروی کوم ځای کې ولاړي؟ هغه بهر ولاړي. څه ضرورت دی چې بهر دې ودرولې؟ څه ضرورت دی؟ نو خو دقې چې خلک یې هغې ته به ګنګړي اچولي، او کله وله د ښکرو له سور رنګ ورکوي، او کله وله ژیړ رنګ ورکوي، او کله وله لکۍ له رنګ ورکوي، او کله یې پالش کوي، او کله یې مالش کوي، او کله پې تیل لګوي، او کله پې وړي لګوي. لکه چې د الله دپاره راوسته که خلکو ته یې بعض وله داسې کلي کې چکر هم ورکړي، انسان حیران شي چې دا ته د الله دپاره کوې که د خلکو ته خو دپاره یې کوې. او بیا چې علالۍ پای کې غټه جاښۍ، نو دا بوی دا 1.5 به ولاړي، پټه جاښۍ جوړه کړي. نو بیا په خټه کې اوبه ښه ډېرې شي چې کله تصویران بیا په هوا چلیږي په فیسبوک کې. دا جي زموږ څاروی دی، دا جي ته به چې دا غټه توره والي ده، د ده به یو عیسی په غوا کې او د هغې تصویر به ویستی ورکړی وي. په کال کې دغه یو څو روپاټۍ موږ راوالو د الله دپاره ورکوو، د هغې سره هم دغه عیل وکړو. په ټول کال کې یو څو روپاټۍ به دې راوالي، یا هغه هم په دغه حالې تباه و برباد کړي. دا عرب خصوصا په دې کم ملک کې چې موږ یو د قربانۍ طریقه دوی نه زده کوي. یو کس څو ګډان حلالۍ ته به ورته حیران شي، موږ خو سره وخت شوی او داسې شی هم نه حلالۍ چې داسې سپک پکې ګوري یا ارزان پکې ګوري، خو چېرته به د دوی تصویران ویلی دی یا دی چې راشي موږ یا په لارو کوڅو کې چې دی چې ودرولي نه نه یې جاښه جوړه کړي د حلالۍ په وخت کې. خو زمونږ هغه په دا په لارو کوڅو کې ولاړ او یو ته به وایي راشه وګوره که نه څاروی ولاړ دی، راشه وګوره که نه، او وړو ته یو چکر وله ورکړي، پرې چې را خلک یې ویلي. او بیا په هغې کې یعنې فخر او تکبر. یو که یو سړی قیمتي څاروی ګوري چې غوښه پکې ډېرې دی، الله په نوم یې ورکړو، دا خو الله ولا اجر ډېر ورکړي. دا ډېر لږ دي، دا څه دي؟ دا لږ دي. نه، په 7 لکه، په 8 لکه، په 15 لکه، په 4 لکه باندې دې میخه والي. نو په هغې کې د ډېرو پکې دا سوچي چې وایي خلک وایي چې یعنې ده په 7 لکه وګوره، ده په 15 لکه، ده په 2 لکه. نو د الله نه هېره پکار دی. کوم عبادت چې د الله دپاره کې پټې ساته. اوس کوم ځای داسې چلته یې سړی پټ نه شي ساتلی، به هېڅ خبره ده.
یو سړی د کور کې ځای نشتي بارې څاروی ودرولی دی څه حرج نشتي حلالولو دپاره کور کې ځای نشتي بهر ترې راوویستو حلالوي هېڅ خبره نه خو دا چې ځای یي او غوجله یي اوس د دې زه په دې پوه نه شوم چې 3 څاروي په غوجله کې دننه ولاړ دی دا یو بهر دروازې سره ولاړ دی دې څه مطلب دی تاسو یو بل څه دغه کولی شئ لکه یو کس ته ما وویل چې څوک دغه جواب راکړي دا جدا دی یو کس ته ما یو پیر مسله وکړو ما دا مسله کتاب کې غلطه ده اسور شین شو ما ته څنګه ته وجواب ته به وښیې کتاب کې ما کتاب مې ورته وښو کور کې ما ته وایي ته په دې پوهېږي وایي د بزرګانو خبرې وي ظاهره کې یو شی ني او باطن یې صحیح هغه بل شی دی لکه اوس څوک ما ته دا وایي چې بهی دا څاروي چې بار ودرولي د ظاهره کې یو شی دی خو باطنه کې مقصد بلي که دغه جدا مسله ده نو عبادات خپل مه ضایع کوئ دا الله دپاره دې کار او یعنې زه وایم که یو سړی راولېږي که نه او زر اوښان حلال کړي د الله په نوم بیا هم د یادولو عبادت نه دی یعنې د هغه رب نوم ته وګوره او دې ټک خطا عبادت ته وګوره یو سړی رایادي مناسب نه ده که نه که نه مناسب ده نه ده مناسب ده یو فایده مخې ته راغله الفصل الثاني كحديث عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی ولهم یومان یلعبون فیهما دا غوی 2 ورځې وي د مدینې ولو 2 ورځې وي په دې کې به خوشحالیانې کولې او لوبې به یې کولې لوبونه مراد خوشحالي ده دا د جاهلیت ورځې وي جاهلیت ته وخت نه د 2 ورځې را روان وي نو پیغمبر دې تپوس وکړو ما هذان الیومان د 2 ورځې څه دي وی هغه ورته وایي چې کنا نلعب فیهما فی الجاهلیه رسول الله د جاهلیت د دور نه موږ په دې کې خوشحالي کوو د 2 ورځې د اختر ورځې دي د 2 ورځو ته به ویل کېدو یو ورځ به نوروز د مجوسو نه اخیستی شوی او یو ته مهرجان ویلی کېدو نوروز او مهرجان د 2 ورځې ویلی دوی په دې کې به د مدینې والا خوشحالیانې کولې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما الله تاسو له د دې 2 ورځو نه غوره ورځې درکړې دي یوم الاضحى و یوم الفطر د اضحى لوی اختر ورته یاد کو یوم الفطر اوړکې اختر ورځې ورته یاد کړه دا حدیث امام ابو داود راوړی نو دې کې ګوره یو څو مسلې یو مسله دا شوه چې شریعت کې اسلام کې څو اختر دي 2 دي ته چې هر اختر بل ثابتې دی دپاره به دلیل راوړي لویه مسله د کومې دپاره چې حدیث راوړی شو هغه دا ده چې مسلمانان به د غیر مسلمو په اخترو کې شرکتونه نه کوي نه به هغوی له دغه اخترونو مبارکیانې ورکوي ولې د مبارکۍ دا مطلب شو چې یعنې ته د ده په دې اختر باندې څه راځي او به ستا دا کار صحیح ده شتي حقیقت کې شتي نو ځکه خو دې قرباني ورکړه عفوا مبارکي دې ورکړه لکه اوس د نصاراو اختر ویلنټاین ډے چې ورته وایي یو سړی راولېږي هغوی ته د ویلنټاین په ورځ ګولونه ورکوي او ویلنټاین مو مبارک شه او اختر مو مبارک شه دې څه مطلب شو خو مطلب دا شو چې ته دوی ته وایي چې او ستاسو دا کار دا صحیح دی یا هندوان لکه اوس یو سړی دی په کلي کې هندوان اوسېږي او هندوانو کورنۍ ده هغوی خپل اخترونه کوي هغوی هم خپل اخترونه شته هندوانو او دی اوس چې هغوی له چې دی مبارک شه او دا ولې هغوی سره به شرکت نه کوي د هغوی په اخترونو کې مسلمان له دا نه دي جایز چې دی د غیر مسلمو په اخترونو کې شرکت وکړي او نه به مبارکیانې ورکوي په هغه ورځ الحمدلله
موږ سره خپل شریعت دی، موږ په هغې فخر کوو. موږ سره خپل شریعت دی، موږ سره اسلام دی، په هغې کې دوه اخترې دي. څه ضرورت دی چې ته د بل په اختر کې خوشحالیانې کوې او د بل په اختر کې مبارکیانې ورکوې او بیا هغه اختر بنیاد په باطله دی. د هغه اختر بنیاد په څه دی؟ په باطله دی. څنګه پکې ته شرکتونه کوې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې والا ته دا ونیوي چې زه خیر دی دام کوئ او دغم کوئ. نه نه، وی الله د دې په بدله کې غوره ورځې در کړي دي، بس دا ختمې. هغه دوه ورځې اضحا او فطر. نو دا اهمه مسله دلته یاده کړي. د حدیث امام ابو داود راوړی دی او په دې کې اهمه مسله هغه دا ده چې زمونږ دوه اختره دي په کال کې، زمونږ دوه اختره راځي. یو چې بل اختر څوک پکې راولي دریم، نو د هغې نه به دلیل واړو. او دویمه مسله دا شوه چې د غیر مسلمو په اخترونو کې به شرکتونه دا به نه کېږي. د هغې نه به د حدیث راوړی وعن بريدة رضي الله عنه، بريدة وی كان النبي صلى الله عليه وسلم، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. دا حدیث امام ترمذی، امام ابن ماجه، امام دارمی راوړی، صحیح حدیث دی. وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با د وړوکي اختر د مانځه دپاره د هغه وخته پورې نه وتو چې څو پورې به څه خوړلي نه وو. هغه څه به څه خوړو؟ کجورې. او لوی اختر کې د قرباني په اختر کې به د هغه وخته پورې څه نه خوړو چې څو پورې به مونځ نه وکړی او به قرباني نه وکړي، ناول خوراک به د قرباني نه کو. بعض عوام راشي په دې ورځ روجې نیوه. دا داسې روجه نه ده چې لکه څنګه چې عام نور روجې چې هغه ته د سهار د منځه سره د فجر د راختو سره روجه ونیسي او نور ډوبېدو پورې به څه نه خوري. نه، خو دا مستحب او سنت طریقه ده. دې ته روجه په دې وایي چې څه وخته پورې ځان د ډوډۍ نه منع کړي. مستحب طریقه دا ده چې یو سړی د سحر د منځه نه بعد هېڅ هم ونه خوري او اولنی خوراک د خېټې ته څه لاړ شي؟ هغه د قرباني د غوښه لاړ شي. دا مستحب طریقه ده. نو که د دغه وخته پورې یو سړی ځان د خوراک نه منع کړي نو دا سنت طریقه ده. اولنی خوراک څه چې دې وخوړو، څه چې دې قرباني کړه، کومه غوښه چې دې حلال وړه کړه او کوم څاروی چې دې حلال کو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ دا طریقه و چې اول به د هغې نه غوښه خوړه، نو ته هم د اول د هغې نه وخوره. یې نه خورې که بل شی ته هر څه چې ته خورې، خو خېټې ته چې اولنی شی څه لاړ شي؟ دکه د قرباني د دې څاروي نه څه شی ستا خېټې ته لاړ شي. حدیث راوړی د هغې نه بعد عن کثیر بن عبدالله عن ابیه عن جده. کثیر بن عبدالله وی ما د خپل پلار نه دا خبره اورېدلې ده. عن ابیه، پلار عبدالله دی. عن جده، هغه د خپل پلار نه اورېدلې ده چې هغه د نیکه و او هغه عمرو بن عوف المزني رضی الله عنه، صحابي و. خاندان داسې مزه کوي چې ټول صحیح، ټول د حدیثو راویان دي. نوسی وایي ما د خپل پلار نه اورېدلې ده او هغه زما د نیکه نه اورېدلې ده او دین مسله بیانوي. څه بیانوي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اختر په منځ کې په اولني رکعت کې 7 تکبیرونه وي او په دویم کې به 15 وي. د حدیث امام ترمذی، امام ابن ماجه، امام دارمی راوړی. اوس دلته تکبیرونو مسله راغله. هغه تکبیرونه چې هغې ته زواید وایي، زیاتي تکبیرونه د اختر په منځ کې شته که نه؟ دې کې د علماو 2 قوله دي چې څو تکبیرونه دي. جمهور العلماء دا وایي، جمهور العلماء
اکثر علما او د درې مذهبونو علم مونږ ته کله کوي تاسو مذهبونه نه منئ نه درې مذهبونو علم دا وایي او دا قول د عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب ابو سعيد الخدري ابو هريره عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم او د مدینه فقهاء سبعه او امام بخاري امام ابن تيميه شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين او جمهور العلماء اکثر علماء دا قول دی چې په اولنی رکعت کې و تکبیرونه دي او په دویم کې 5 دي په اولنی کې د تکبیر تحریمی نه بعد دي او د قرات نه مخکې دي او په دویم رکعت کې چې وته ودرې دي او تکبیر دی وکړو د هغې نه بعد او د قرات نه مخکې بیا 5 دي دویم قول دا دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی او د بعضو علماو چې په اولنی کې 3 تکبیرونه دي تکبیر نه بعد او په دویم کې 3 دي د قرات نه بعد دا طریقه هم لیدلی چې ته که نه دی عامه دا طریقه ده اوس هغه چې یو سړی همیشه نه سلفیانو په جومات کې مونځ کوي او د هغوی عیدګاه ته ځي جدا مسله ما وی جمهور العلماء قول او هغوی سره مرفوع حدیثونه صحیح او د صحابه کرامو آثار دي ورسره ډېر شي دا دویم قول چې دی په دې کې مرفوع کمزوری حدیثونه او بعض آثار دي نو هغه قول چې زورور دی او راجح دی په اعتبار د دلیل د مضبوطوالي او د هغوی سره حدیثونه دي مرفوع مضبوط صحیح سند والا حدیثونه دي او زمون کار د دلیل سره دی دلیل چې چا سره ومنګې په خبره باندې عمل کو نو که چا په دې دویمه طریقه باندې عمل وکړو خصوصا کوم چې عوام د علم وزنی شي موږ دا نه وایو چې مونځ دې ونه شو موږ دې کې علمي مجلس کې ناست یو دا علمي مجلس دی د علمي مسایل بیانېږي راجح قول چې هغوی سره مضبوط دلایل دي هغه د جمهور العلماء قول دی د اکثر علماو د اکثر امامان چې اولنی رکعت کې و تکبیرونه دي او په دویم کې 5 نو سو شو ټول په اولنی کې سو شو د تکبیر تحریمی سره 8 شو او په دې دویم کې دغه تکبیر سره چې تکبیر القیام وته د ودریدو د تکبیر دای سره سو شو شپږ شو تکبیر تحریمه چې ته مانځ کوي الله اکبر دغه تکبیر تحریمه به دینه بعد ودی اگر کدا مسله اختلافي ده بعض علماء وو دا غي سره دي هو الله اعلم دلایلونه دي ښکاري بعض علماء غیله ترجیح ورکوي بعض دې ترجیح ورکوي چې دا دغې نه علاوه دي وه الله اکبر به ووایي بیا به د هغې نه بعد اووه تکبیرونه وي بیا چې کله د اولني رکعت نه دویم ته راپاسي الله اکبر تکبیر القیام ورته وایي چې دا یې وکړو دې نه بعد بیا 5 تکبیرونه دي دلته دا مسله چې د دې حکم څه دی دا واجب دي که سنت دي نو دا سنت دی د دلایلو په رڼا کې حکم د دې تکبیراتو څه دی دا سنت دی چې کله ورته موږ سنت ووایو نو بیا یو څو مسلې راووتې ګوره یو مسله ده یو مسله که دا د چا نه پاتې شو نو مونځ کې نقصان نه راځي بګې سنت دی ورته ووایي یو شو دویمه که دا د چا نه پاتې شو نو په دې باندې سجده سهو نشته په دې سجده سهو نشته دریم منځ کې چې شریک شوی د امام سره کم تکبیر نم اقا تکبیر وایي هغه ساړه چې کم دي د هغې وخت تېر شوی دی سنت دی بس وخت خپل ځای څه دی خپل ځای تېر شوی لکه اوس ته د امام سره شریک شوی په څلورم تکبیر کې بس د دې نه بعد چې کم دی هغه د سره ووایه او هغه شاته چې هغه څه شو هغه پاتې شو ولې پاتې شو سنت دی سنت دی او زید هغه سنت څه شو لړ پاتې شو چې زید پاتې شو هغه سنت هم پاتې شو پوه شوې په دې باندې ګډې مولیان هم نه پوهېږي
ما تاسو ته یو قصه کړې وه، یو مولوي صاحب اختر لمونځ یې کوو هلته ملک د تکبیرونه تېر شو، نو بیا خو خلک هم غلي پاتې شوي دي، څو غریبان هلته ما تاسو ته وایي چې د اکثر مسلې په دې خلک نه پوهېږي. تکبیرونه تېر شو، په دې تحیات باندې ناستو سلام یې ګرځو، دقه ټیم کې اله ایمانه وه تکبیرونه یې ګرځي، د یې ووایي په ټیم اله ایمانه وه تکبیرونه یې ګرځي، سلام یې لا نه وګرځولی، بس بیا پاسېدو بیا یې لمونځ وکړو، ټول لمونځ یې له سره وکړو. نو ستا غریب ته دا پته نه وه چې دې حکم څه دی، او بل که بالفرض واجب ورته وی، که واجب ورته وی نو سجده سهو هم کار کولی شو، بیا که واجب ورته وی نو سجده سهو نو ټول لمونځ یې د سر نیولی کو، او بیا د منځه په دوران کې دا خبرې کول، زمانه خو دغه پاتې شو. نو دا اهمې مسلې یادې کړئ. بله مسله په صحیح حدیثونو کې داسې خاص ذکر نه دی راغلی تکبیرونو منځ کې، که څوک پکې غلی ودرېد هم صحیح ده، او که چا پکې څه ووایي هم صحیح ده، لکه اوس تکبیر منځ کې سبحان الله ووایي، الحمدلله ووایي، لا اله الا الله، هېڅ خبره نه ده، خو دې باره کې څه خاص ذکر نه دی راغلی. بله مسله چې د علماو په منځ کې اختلافي ده، هغه دا ده چې د دې تکبیراتو سره رفع الیدین شتي او که نه، د اختلافي مسله ده. نو بعض علما دا وایي د اختر د کوم تکبیرات چې د زیاتېدې کې به رفع الیدین نه کوي، لاسونه به نه اوچتوي. د بعض محققین علما د هغوی هم دا قول دی، او بعض علما دا وایي چې دا د احنافو قول هم دی، د حنابلو هم دی، د سعودي عرب د علماو دوی هم دا قول دی، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، او بعض داسې نور هغه اهل علم چې هغه د دې وختي وایي رفع الیدین شتي. او زموږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې د اختر په منځ کې کوم تکبیرات چې دې سره به لاسونه اوچتې، دلته به رفع الیدین کې. عبدالله بن عمر نه ثابت دي، او یو حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود راوړی، امام نسائی هم راوړی، امام احمد هم راوړی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلاسونه اوچتول، ويرفعهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلاسونه اوچتول، فی کل تکبیرة یکبرها قبل الرکوع، د رکوع نه مخکې چې به هر الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغې سره بلاسونه اوچتول، رکوع نه مخکې. نو دا حدیث څه دی؟ عام دی. نو د اختر د منزله تکبیرونه د هم د رکوع نه مخکې دي، نو د حدیث نه استدلال کېدی شي، د حدیث نه استدلال کېدی شي. خو دا داسې مسلې دي چې لکه یو بل باندې به ټاپې نه لګوو، لکه اوس که څوک د هغه علماو په قول باندې مطمئن کوم چې رفع الیدین نشتي، نو بس په هغې د عمل کې رفع الیدین دي نه کوي د اختر په منځ کې. کوم چې په دې قول مطمئن دي چې نشتي، بس په دې د عمل کوي، په هغوی دې ټاپې نه لګوي چې تاسو بدعتیان یې، تاسو دا یې، تاسو دغه یې. بعض مسلې اختلافي صحیح ده، خو هغه دې درجې ته رسول نه دي پکار. دغه شان د رکوع نه چې راپاسې لاسونه به په سینه باندې ږدي، که نسیده به یې نیسي، دا جانبینو سره واضح دلیل نشته دي، چې واضح مطلب صریح، دوی خپل استدلالات کې هغوی خپل کوي. نو په دې کې به یو بل ته بدعتي ویل، په یو بل پسې لمونځ نه کول، یو بل ته ګناهګار ویل، دا صحیح طریقه نه ده. و دا مسله شو لکه د تکبیراتو ده، که چا ورسره رفع الیدین وکړو په دې قول مطمئن دی ډېره ښه ده، که چا ونه کړو وایي چې نه زه خو ما د پلاني شیخ قول اورېدلی دی، هغه دلایل ما ته ښه ښکاري، د هغه خبرې ما ته صحیح ښکاري، صحیح ده، عمل به کوه، خو بل ته په سپک نظر مه ګوره، او مه دا چې ته بدعتي او ته بېدین او ته نه پوهېږې او ته جاهل یې، دا خبرې کول نه دي پکار. والله اعلم. د هغې نه بعد حدیث راوړی، وعن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد وایي مرسلا، مرسل روایت دی، دغه جعفر بن محمد او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه پکار وه، دی ډایرک وایي پیغمبر دا خبره کړې او مرسل روایت شو. او د جعفر بن محمد څوک دی؟ دا د علي رضی الله عنه کړوسی دی،
یعنی جعفر ابن محمد بلکې دغه نوم کته راځي جعفر ابن محمد جعفر زوی د محمد زوی د علي محمد بیا زوی د علي دی علي بیا زوی د حسین رضی الله عنه حسین بیا زوی د علي رضی الله عنه دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا مرسل روایت شو منځ کې واسطې پکار دي د تسنګ دا خبر راورسېږي چې پیغمبر دې شي کړي وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم و ابا بکر و عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته حدیث تو وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر كبروا في العيدين والاستسقاء 7 و 5 هغوی به د اختر په منځونو کې او د استسقا منځونه استسقا د باران دپاره چې کېږي هغې مسایل به م راشي باران د غوښتو دپاره چې کېږي وایي په دې کې به هغوی 7 تکبیرونه وي او 15 به وي په اولني رکعت کې 7 او په دویم کې څو 15 وصلوا قبل الخطبه او د خطبې نه مخکې به یې مونځ کوو بیا به یې خطبه کوله وجهروا بالقراءه او قرت به جهرن کوو په دې منځونو کې پټ قرت به نه کوو دا روایت امام شافعي راوړی او سندن کمزور دی خو دا مسلې د نورو حدیثونو نه ثابتې دي وعن سعيد بن العاص ويجي سألت أبا موسى وحذيفة ماذا أبو موسى أو حذيفة رضي الله عنهما تدوانون من تبوسكو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم با پلوی اختر کې پوړو کې اختر کې چې کله مونږ کو نو تکبیر به څنګه وي وی ابو موسی رته چې کان یکبر 4 تکبیره علی الجنائز پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 4 تکبیرونه وي لکه څنګه چې بس وي په جنازه باندې وی حذیفه بیا دا وی چې صدقه او دا خبره هغه صحیح کړی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې کول نو هغه علما دا دلیلون بیانوي دا امام ابو داود دا حدیث راوړی دی او سندن دا حدیث کمزوری دی سندن دا حدیث دی دا کمزوری دی دې باره کې بعض آثار شتي لکه کوم چې دا 3 تکبیرونه په اولني رکعت کې کوي د قرت نه مخکې او بیا د قرت نه بعد په دویم رکعت کې بعض آثار شتي خو راجح قول د دلایلو په رڼا کې هغه هم دقه دی چې 7 تکبیرونه په اولني رکعت کې دي او په دویم کې څو دي په دویم کې 15 دي وعن البراء رضي الله عنه براء رضي الله عنه وی أن النبي صلى الله عليه وسلم نؤول يوم العيد قوسا فخطب عليه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د اختر په ورځ لینده ورکړی شو لینده هغه شي چې بکېږي هغوی به سمې لیندې وي هغه لیندې وله ورکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې خطبه وکړه رواه ابو داود حدیث ابو داود راوړی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه چې کله به ولاړو او خطبه تقریر به کوو نو په لاس کې به ورسره امساسه شی و په هغې به یو خو په هغې ډډه لګېدلي او دویم د خطیب لاسونه بیا صحیح یعنی پالتو کار کې نه مصروفه کېږي هلته دغه امسۍ نیولي یا لیندۍ نیولي نو د هغې سره هغه لاسونه یې په ځي ولاړي دا حدیث دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده خو دغه حدیث سندن کمزوره وعن عطاء امام عطاوي مرسلا دا مرسل روایت دی ځکه چې امام عطاوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ویلي نو امام عطا د پیغمبر سره ملاقات کړی شوی وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله خطبه کوله د هغه سره یو عنزه لرګي ته وایي چې د هغې په سر کې اوسپنه لګېدلي داسې لرګی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره و داسې همسا به ورسره وه په هغې به اعتماد کړی و په هغې به یې ډډه لګولې و خطبه به یې کوله دا روایت امام شافعي راوړی وعن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه وشهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد روان روایتونه اسان دي واضح دي جابر رضي الله عنه وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د اختر په ورځ مونځ وکړو فبدأ بالصلاة قبل الخطبه نو د خطبې نه مخکې څه وکړو مونځ اول مونځ بیا خطبه بغیر اذان ولا اقامه بغیر د اذان نه او بغیر د اقامت نه دا مسلې تیرې شوي فلما قضى الصلاة کله چې مونځ ختم کو قام متکئا علی بلال پاسېدو
په دې طریقې سره چې په بلال رضی الله عنه ډډه ولګوله او پاسېدو، هغه اعتماد وکړو پاسېدو. فحمد الله واثنى علیه، نو خطبه وکړه. دلته دا فائدې د ساتي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره منبر نه و د خطبې دپاره، اختر په منځونو کې ودې کوه منبر نه استعمالو. نو سنت طریقه هم دا ده، سنت طریقه موږ چې کله سنت ووایو که د دې په مقابل کې څوک وکړي نو هغه ته به بدې ردې بیا نه وایو. که څوک منبر استعمال کړي هېڅ خبره نه ده، خو غوره طریقه دا ده چې منبر استعمال ونه شي، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې د اختر خطبو کې استسقا خطبو کې په دې کې منبر نه دي استعمال شوي، بهر ته به هغوی راووتو بس اکثر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقې شان ولاړو، ځکه به ورسره کله امسا په لاس کې وه، کله به ورسره لینده په لاس کې وه، او کله به په بلال رضی الله عنه باندې ډډه لګولې وه. نو دې ځکه اوس ګوره د منبر څه تذکره پکې نشته. خطبې ته ودرېدو فحمد الله واثنى علیه، د الله حمد وي ثناء وي، ووعظ الناس وذکرهم، خلکو ته نصیحتونه وکړو، خلکو ته وعظ وکړو، وحثهم على طاعته، او خلکو له تیزي ورکړه چې الله اطاعت کوي. ومضى الى النساء، او بیا په زنانو پسې لاړ، ومعه بلال، او بلال رضی الله عنه سره، فامرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن، هغوی ته هم د الله د تقوا امر وکړو، نصیحت یې ورته وکړو، وعظ یې ورته وکړو. د حدیث هم نسایي راوړی، دا مسلې مخکې تېرې شوي دي، زنانو ته تقریر او بل دا چې خطبې د اختر څو دي، دا مسلې ما تېرې شوي درس کې ذکر کړي. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره وایي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د اختر په ورځ ووتو منزله نو په یو لار بلاړ او راتو بیا په بله لار باندې. د حدیث امام ترمذي امام دارمي راوړی. د هغې نه بعد حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه دی انه اصابهم مطر في يوم عيد، یو ورځ وي د اختر په ورځ باندې باران راورېدلی، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی له د اختر منځ ورکو په جومات کې دننه. رواه ابو داود و ابن ماجه، د حدیث ابو داود و ابن ماجه راوړی، سندن کمزور دی، خو دا مسله ثابته ده. لکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور کې د شوي چې باران شو په جومات کې دننه د اختر منځ کړه. او تېر شوي درس کې موږ دا مسله بیان کړې وه چې سنت طریقه دا ده چې د اختر منځ په کوم ځای کېږي، دا په عیدګاه کې کېږي، الا عند الضرورات، سوی چې ضرورت شي. ضرورت دقه دی، باران دی، تیزه سیلۍ ده، ګلۍ ده، واوره ده، بله څه مسله ده، عذر دی، نو بیا په جومات کې دننه د اختر منځ کېدی شي. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو. یو څو حدیثونه پاتې شو، هغه آسان دي، واضح دي، هغه به انشاءالله پر روان درس کې ذکر کوو. او بیا به باب شروع کوو، باب فی الاضحیه، د قرباني مسائل بیا به انشاءالله هغه ذکر کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.